السلام علیکم ورحمت الله. تاسو موږ سره پاتې شئ تر اخره ښه د کابل او د جلال آباد یا د لغمان یا د تورخم په لاره. تاسو ته زه په ژوندۍ بڼه د خطرونه ښیم، مطلب چې دغه ډریوران چې کوم ځای کې ګولایي وي دی هلته تاویږي، حالانکې هخوا ته به هېڅ شی هم ورته نه ښکاري که نه، هغې خوا نه موټر هېڅ سره ولګي. اکثره ګوره اوس د لویې لارې ته ګوره په ګولایي کې مخکې کېږي، ګوره ورته هغې خوا نه سپیډ کې هغه خوا نه موټر راشي په اسمان باندې پورته شي هم که ته ګوره هغه د موټر هغه دی بل صاحب ته ګوره. نو دغه حالات دا نو ولې به ټرافیکي پیښې دلته مخته نه راځي؟ اوس دې ځای کې دا ځای د مخکې کېدو دی نه، ولې مخکې شم؟ ځکه هغې خوا نه بل موټر راخوشي دی. نو څو مهمې نقطې په دې لاره کې دي، خصوصا هغه ورونه چې دلته په دې لاره باندې ډېر کم دی. هغه مخکې ګورئ، مخکې ګوره ګولۍ کې مخکې کېدو دی، ښه تاسو ګورئ، ښه ورته ګورئ. هخوا ته موټر دې خوا ډریور بریک ووهه چې تر څو پورې دا صاحب تیر شي. نو رب دې موږ او تاسو افغانانو باندې ورحمېږي. پوه شوې؟ ډېر عجیبه مخلوق دی، نه په خپل ځان دی، نه په خپل فامیل دی، نه په خپل اولاد دی، نه په عجیبه نه په مال دی. نو سړی خو چې ته دومره سرتیری یې، خو یوازې کېنه بیا سورلۍ ولې پورته کوې ځان سره؟ یوازې کېنه ورځپې. نو اوس دلته ګولایي به وي، ښه به وینې چې هغې خوا نه موټر ماته نه ښکاري که نه، بس یو دم په ښه ورکړي او هغې خوا چې رئیس سره مخامخ شي. نو خبر دا ده چې زه تاسو ته یو څو ښیم، مخته به لاړ شو په ویډیو بڼه یې درته ښیم چې وګورئ تاسو چې دا صاحبان څومره خطرناکه ډریوریان کوي او څومره خطرناکه لار ده. په همدې لاره باندې داسې ورځ نه وي، داسې ورځ نه وي چې یو دوه سره لګېږي نه. نو دغه مشکلات دي ځینې دغه ډریورانو ورونو ته. رښتیا د جمعې په ورځ خو بیخي سره پوښتنه مه کوئ، خصوصا د جمعې په ورځ باندې زما دغه چې څوک چکر ته راځي، څوک سیل ته ځي، هغه ورونو نه خواهش دا دی چې لطفا ګزاره وکړي په دې سړک باندې، د دې سړک ګولایانې، د دې سړک موډونه، د دې سړک چې راتېر شي هغه لوړې ژورې تاسو ته نه دي معلومې. بیا خصوصا ځینې ډریوران دلته شته چې برابرۍ په زوره بیا څه شوي وایي دا چکري دی برابر یې که په زوره د بل موټر سره برابري. ګوره مسلماني او دا شیان الله دې رحم په موږ او تاسو وکړي. نو دا ځای لږ ښه دی، دلته دونه مسله نشته. دا اوس غواړو چې موږ دې موټر نه مخته شو، خو صاحب مخته روان دی. دا د نغلو ساحه ده، نوې نوې ودانۍ جوړېږي او ښه یې ګورې، ها موټر ګورې هغې طرف ته. دلته دا ودانۍ له خیره جوړېږي چې مهیان پکې خرڅ کړي که نه، خو تاسو ته دا ځای معلوم دی. او دا د کډې را روانې دي، وینې ماشومان پکې ناست دي ماشاءالله. او دغه د بیلټ یا د کمربند تړل خو په افغانستان کې بیخي صفر دی. نو تاسو خو وینئ، نو دا خو بیخي څوک تړي نه، بیا دا دې ته یو قسم دغه ښکاري. او بل یو جالبه به دا هم درته ووایم چې کمربند دې وتړه افغانستان کې چې ترافیک اول تا کته کې لیسنس دې راکړه، دا دې په ترافیکو بد نه لګېږي، بیا داسې ټیک لیدلي دي که نه چې لارو کې چېرته ترافیک ولاړ یا چیک پوینټ وي، نو که تا کمربند تړلی وی دا ته کوم ځای نه راغلی لیسنس شته، ځکه دا خلک دومره ناشنا دي. نو په دې لارو کې باید دا شی ډېر مهم وي، خصوصا کمربند تړل. ځکه موږ تاسو الحمدلله عقیده په دې ده چې څه شی تقدیر کې لیکل شوي هغه بدلېږي نه، بلکل دا تقدیري معامله جدا موضوع ده. خو الله تعالی بیا موږ تاسو ته په آیات شریف کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تاسو خپل ځان په خپله د هلاکت کندې ته مه غورځوئ، مطلب اسباب به استفاده کړو. نو هغه چې کوم سخت ځای و هغې ځانه راغلو مخکې دغه د سروبین هاخوا ته بیا لږ سړکونه پراخه دي، ډېر خطر هم نه وي، خو بیا هم ځینې خلک نه هغه کوي، بې احتیاطي کوي. نو هلته د میپر سره میپر بیخ کې متاسفانه ډېر حالات ګډوډ وو. تو درې ځایه کې زما لاس ته ډریور راوښتي وو، خصوصا دا ټیکسي والا نه ټیکسي والا چې کومې دي، نو دوی سره هم خدای مه مخامخ کوه. دی خو چون نه د خپل قصه کې بس پیرې دی، ټول نه ښیم ځینې ځینې، نو بس هغه پیرو موضوعګانې چې زر لاړ شي سورلۍ ښکته کړ بېرته راشي، بیا دا نه وایي چې وا سړی دلته ما سره څوک ناست دي، مسافر به راغلی، هلته به کور ته ځي، یا به مثلا څوک به مریض پوښتنې ته ځي، څوک به د ښې او بدې ته ځي، هغه خبرې بیا نشته. بس دی فقط کېنوه
او هلته باډه کې وزر زاري ورته کې چې راشه زر زر کېنه او ارزانه دي پلان دې بسته او چې کله کېنې بیا دې نو الله روغ دی وباسي ټنګ دی خل غلي دي دغه کې عکسونه ورسره باسي نو دغسې حالات دي دوستانو په دې لاره خصوصا د لینډ ډریورانو خبره چکریان هغه خلک چې تفریح ته راځي او چکر ته ځي هغه ورونو ته زما دا هغې نه زما دا غوښتنه ده چې لطفا مهرباني وکړئ په دې لاره چې ډریوري کوي په ډېر سړه سینه په ډېر ارامه یو خو متاسفانه مونږ جذباتیان تاسو باور په خدای وکړئ دومره جذباتیانو چې معمولي روان یو زه روان یم ما ته شاته چا یو رنډ وکړو چې لار راکړه په ځای دې چې زه ورته اشاره ورکړم چې مهرباني لاړ شه زیاتي ما ته دومره زور راکړي د هغه نه څو چنده زیاتي زه سره سپیډ کوم زیاتي هغه هم پسې راکړي بیا نو نتیجه څه شي ښه دلته تاسو دې ګولۍ ته وګورئ دغه ځای کې ښکاري دغه ترافیکي علامې ماشاءالله لګولې دي یو دغه اوسپنې هغه چې دي دغه د اوسپنې دغه موانع دی لګولې دي په دغه ځای کې فکر وکړئ چې دغه څه تیر شو په دغه ځای کې نو که درته ووایم پر لسهاو موټر لاندې تللي چې سیده راغلي لاندې تللي بې کنټروله که نه نو اوس هغه دغه ترافیکي علامې دي ماشاءالله دا ډېر ښه کار شوی دی تاسو وینئ دا ډېرې مفیدې دي که نور ځای کې هم ولګي خصوصا ګولایانو کې ګوره هغلته لګېدلې ده نو دا مې انشاءالله ډېر هغه کوي فایده کوي که نه نو لطفا د ترافیکي علامو نظر کې نیولو سره کمربند استفادې سره او خپل فامیل خپل کورنۍ هغه هم په نظر کې نیولو سره چې خدای نه خواسته مال به دې هم ځي او سر به دې هم ځي نو که چېرته احتیاط کې کوئ او که نه کې هغه دی په عامه اصطلاح ته پوه شه خپل کار زمونږ وینا وه باقي وما علینا الا البلاغ باقي الله مو خوشحاله راځي تاسو ته خو ما درته وایي چې راځئ تاسو ته لایف په ژوندۍ بڼه درته ټکر خدای ناخواسته وخیم الله دې بیخي نه راښیي درته تاسو ته ونه مونږ خو خالي د دې ډریور صاحبانو هغه بې احتیاطي مې درته ښودله نو دلته وګورم اوس دلته مین سړک کې تا درولی صاحب او ریوس هم را روان یې ښه ورته وګورئ ودې کته په مین سړک کې او ریوس هم را روان خو که هغې خوا نه یو موټر راشي د دې خوا نه غټ راشي بیا دغه شی مه کوه دغه شی مه کوئ سړک په سر درېږي غاړې سره که غاړې کې ځایونه ډېر دي غاړې سره که ودرېږه خپل مشکل دې حل کړه ضرورت دې رفع اشاره دې ولګو بېرته راشي یو که دغه ترافیکي اصول مراد شي خصوصا ترافیک چې لیسنس ورکوي دغه واسطې او دغه شیان چې بند شي زما فکر دا به ډېر ښه وي صحیح ده دا یو بل مهمه موضوع دا ده چې ډریوري ته ناست هستئ خصوصا دا زه خپل ځان هم ملامتوم چې دا د موبایل استعمال نه دی په ډریوري کې خصوصا دا ډېر خطرناکه دی والله دو درې ځای الله تعالی د سکونډونو زم بچ کړی چې موټر مې یا تیږې سره والي یا بارې سره یا هغه سره په څه شي باندې د موبایل استعمال باندې تاسو دې خوا دا ښکاري دا وګورئ دا دې خوا وګورئ هغه شیشې دي صحیح ده او دې خوا ته دا ځای هم جوړ شوی داسې په سلهاو جوړي بس مه که دلته به شی جوړېږي دې ځای کې برېښنا جوړېږي برېښنا لپاره له خیره تقریبا 10 میګا واټه هغه شته هغه تیاره فعال ده 3.1 میګا واټه برېښنا به له خیره دلته نوره فعال کېږي نو هغه سرمایه ګزار چې دلته راغلی او دا کار یې کړی الله دې اجر ورکړي هغه ځای کې لوحه لګېدلې 2.2 میګا واټه ده هلته یې لیکلي دي هغه ګوره دغه لوحه ده سولر پاور پلانټ دغه تاسو ته ښکاري نو ماشاءالله دا به ډېر کومک وکړي موږ تاسو سره نو نور هم راشي او دغه مخکې چې ښکاري دلته ګوره ټول پلازا ده دې ځای کې پیسې اخلي غټو موټر نه 180 وړو نه 100 افغانۍ په دې باندې واقعا ملت پوهېږي نه خو انشاءالله دا د کابل او جلال آباد چې کوم دوی موټر دي او دی نه انشاءالله باذن الله دوی نه دا پیسې اخلي او هغه باندې سړک باندې کار شو وطن به خپل آبادو تاسې دا وګورئ دلته دی خو پیسې اخلي خو دا نور خلکو کاروبار هم سره انشاءالله برابر دی تاسو ته ښکاري دا شیشه به ښکته کړه هغه موټر تاسو ته ښکاري ګوره هغه شین هغه وی آی پي چې لیکلي ښه
د سروبي بازار نه چې راوځي یو خطرناک غلط کراس یې وکړ داسې سپیډ کې راخوشي وو وګوره چېرته لاړه موږ ښه په طبیعت پسې راوړه دی مخکې دی چېرته به لاړ شي خو موضوع دا ساید دا اوس سورلی بس دی سورلی چلی دا وګوره دغه سروبي تونل دی ښه دومره حوصله دومره صبر دنه کېږي د سره اوس دا موټر ډک د سورلیو دی او په دې ګولۍ کې په دغه رقم باندې راوالوته راواوښته په دې ګولۍ کې که دې خوا معمولي بل موټر راغلی او سره لګېدلي خپل هم تباه موټر هم تباه او دا سورلي چې پکې د عاجزان 10-12 نفر هغه به مات وکړ پکې نو دغسې خلکو ته سړی کله کله حیران پاتې شي ګوره شین موټر ته بیا ګوره بیا ګوره ورته نو دغه سورلی والا زما یو تقاضا دا ده چې همیش لپاره په ټیکسي کې کینئ یا خصوصا په دغه موټرو کې کینئ نو تاسو داسې مه کوئ چې پس ځان غلی ونیسئ چې ډریور ته ګوره دا ډریور ستا ډریور شو ته ورته پیسې ورکوې د پیسو په مقابل کې دا تا خپل هغه هدف ځای ته رسوي دا ستا یو قسم ته مزدور شو نو بیا ته مزدور نه بیرته خپل باس یا خپل پلار مه جوړوه چې بې ځایه کراس یې کوو بې ځایه تېرېده هغه مخه نیسه مخنیوی یې کوه که چېرته هغه مخنیوی نه کوې او خدای مه کړه حادثه یې وکړه ته پکې مړ شو ته پکې ژوبل شوې غاړه د تا هم بنده ده همداسې اکثره په دې سورلۍ موټرو کې اکثره پکې هغه ناست اوس دا موټر ته ګوره زما نه تېرېږي اخوا بل موټر وګوره دا تېر شوی دا وګوره دا وګوره دا اوس وګوره دا تاسو خو ولیدل دا اوس دغسې نهاسته که درته وایم هغه بې پدره خل دغه شي دا داسې کار کوي اوس هم وکته ګوره هغه دی زوړ موټر دی او په دغه رقم چې زه تېرېږم نه زما خوا سره هغې خوا نه زه خو ما ته ښه ښکاري چې بل موټر دی اوس موټر نشته زه اشاره لګوم شاته به م راځي راپسې زه به هم کراس کوم صحیح ده ګوره ورته دا پل والا ګوره ښه زه لږ ذره به سپیډ تیز کو ویې ګورئ چې دغسې خلک نه په خپل ځان دي نه په بل چا دي نه د بل چا ژوند ورته اهمیت ورکوي نه د خپل مال دا به یو چرسي پوډري شی دا وګورئ دلته څومره سلو شوی دلته ودرېده دا ښه ورته ګوره دا شی دی او څومره تیز راغی دا دلته وګوره ښه ورته ګوره څومره تیز هغې خوا نه راغله نو دغسې خلک چې دي هم ځان تباه کوي هم خپل ژوند قصه کوي او هم د بل چا نو روسانو په دې لاره چې راځي بیا هم درته وایم چې په ډېر احتیاط ډریوري کوي دا لاره د سپیډو دا لاره د یو بل سره د ضد جذباتو لار نه ده نو دا لاره چې تاسو ته معلومه ده چې په هره ورځ یو نه یو پیښه پکې کېږي او پیښه هم ورې کېږي دقسې بې ډبه مسلمانان چې که نه دغسې هغه بې ادبه لوچکان چې لوفر د دقې د لاسه ده حادثې منځته راځي سم خلک داسې هستیانې دې لارې وخوړل دومره ښایسته ځوانان دې لارو وخوړل چې پوښتنه مه کوه وجه شي چې لوچک لوفر لنډغر سره کینی او زیاتې هغه چې هر شی کوي سورلی ورته شاته غلي په تمه ناست غلي ناست دي نو زما د سورلی نه خصوصا دا تقاضا ده چې همیش لپاره وګوري ډریور بې احتیاطي کوله ډریور بې ځایه کراس کولو ډریور بې ځایه سرعت زیاتولو نو دې سټ نه راونیسي ورته وروره موږ باندې ځان اضافه نه دی او نه موږ نه غواړو چې زموږ بچي زموږ خدای ناخواسته فامیل بې پلار او بې مور سي یا یتیمان شي صحیح ده اوس دغسې ځای کې چې تا وړې دلته هم دی راځي ستا مخې ته هغې طرف نه نو ډېره ګزاره کوي په دې لاره دا ویډیو مې دې په خاطر درته وکړه او عنوان د دې ویډیو مې ځکه ورکړ چې خلک متوجه شي خصوصا مسافرونه چې دې خوا ته راځئ دلته به ډېره ګزاره کوي دا ور څومره تنګ سړک دی تاسو ته ښکاري څومره تنګ دی بس معمولي یا خوا د خوا شوې که نه لاړې ځان دې هم غرق کړ خل دې هم غرق کړه او بس بیا په دنیا کې د تنفس یا د هغه د اکسیجن حق بیا نه لري چې ولګېدلی زیاتې کار دی خراب دی صحیح ده نو الله مو خوشحال لره دې خوا یو خطرناک خو په دې ده چې لندې سیند دې خوا غر بیخي د بچ کېدلو امکان یې نشته دی که نه دا ګورې تاسو ګورې صاحب ته ګورې لاس یې باسلی دی بیرون ته او یو مهمه موضوع دا ده چې دلته به په خپل لاس کې ځان ساتي دا نه ده چې ته زه خپل لاس ته روان یم او سپیډ به مې 130 140 یا 100
سپیډ بدوي. نه 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 وروره دا خبره غلطه ده. دلته چې په خپل لاس کې ځي اوس دا ګولایي ده. ښه دا زما خواته صاحبه ګوره مخکې شو ټیکسي والا ګوره ګوره ورته مخکې څو ښه د هغې خوا نه موټر نسته کوي دی بل ته یې ګوره بل ته هم ګوره بل هم دا دی روان دی ټول دا صاحبان دي. اوس ما ته هلته موټر نه ښکاري زه ولې مخکې شم دغه دی که زه مخکې شم دا دی د موټر بیا که ما څه کوې مجبوره یا به یې مخامخ وهي هغه عاجز به ځان هغې سره وهي. ورونو ورونو ډېر احتیاط کوئ په دې لار به. بیا شاته اوس ګوره ښه شاته اوس یو بل دی ګوره ما ته رنډونه کوي ګوره ورته ګوره ټول دا شی باندې د پاسه افغانه پې بل موټر راغی ګوره ورته. داسې خلکو سره به څه کوې چې ته کښېنې. یوه لاره یې دا ده چې د دې خلکو سټ نه نیول پکار دی چې غلط کراس یې وکړو شاته ورته داسې کس ناست دی چې ښه غټ غټ څوکانې وي او دې سټ کې یو څوک ووهي چې تر کابل او یا تر جلال آباده پورې سټ جوړ نه شي او بیا چېرته پوسته وي که نه یا چیک پوینټ وي هلته یې ښکته کړې او هغه ته ووایه پولیس ته ووایه چې دا داسې کار کوي. او هغه یو غلطه خبر په دې لاین ډریورانو کې اکثره یې درته نه ښیم ځینو کې دا ده چې یو پردۍ زنانه ورسره کښېني که نه ای وروره بیا یې مه ګوره په سترګو بیا چې کومې جذبې دی سره وي اخو هغه سندرې میوزیک یې وسړیه دا د چا زنانه ده د چا خور ده د چا مور ده همداسې د تم خور لري مور لري لور به لري دې چا سره کښېنوه او هغه دې دا چمونه ورته وکړي نو ته څه فکر کوې دا به تا ستا وجدان و ضمیر یو میلمه یو بیچاره د شمال خوا نه راغلی یا بل خوا نه راغلی دا صاحبان ځان تاسو به ډېر دې پېښې شهیدان یاستئ دا صاحبانو به ځان سره کښېنئ او زیاتي دا شیشه نه ده دا شیشه زیات ډریوران درته یادومه چې ښه خل دي خو ځینې پکې داسې دي چې شاته سورلي ورسره کښېنئ شاته چې خصوصا زنانه طبقه در سره به دا شیشه به ساز ورته داسې برابره کړي حالانکې دا شیشه دې خواته ده هغه شاته شیشې د دې په خاطر ده چې موټر پې وګورئ نو دا صاحبان به دلته دې سیټ ته برابر کړي هغه خور یا هغه مور چې هلته ناست یا به سر دقسې نیولی 1 ساعت 2 ساعته به د عاجز دی سر دغسې نیولی پورته به کتلی نه شي مخکې به کتی نه شي چې وګوري د دې رزیل به ورته فکر شي او بس دلته به نور دی داسې احساس کړي چې ولا ماته یې وکتل که نه د دې خو به تاسو هم شهیدان یې ډریورانو خصوصا خلکو چې لاین ډریوران هستئ یا بلې دا خبیثتوب چې چا کې دا باید لرې کړي دا ډېر سپک خوی دی دا ډېر د غیرو بیخي چې هغه انسان نه وي که نه نو دغه کارونه به کوي یو موضوع ده بله موضوع چې ډېرې خبرې مې نه سي ویډیو سره لنډومه بله موضوع مې د حکومت دولت نه ده چې هغه ځایونه چې پوهېږي هغلته دغه غرونه خصوصا هغه دي راغورځېږي لکه دغه د سروبي د مهیپر نه پر سیره زه به تاسو ته دا کلیپ واچوم دا کلیپ وګورئ دکې یو څو ورځې مخکې بیا هم تیږې راغلې وې نو فکر کوم شهیدان نه خو تیږې راغلې وې موټرو ته هغه شیشه دا ځای خو به تاسو ته معلوم وي دا همغه د غریبۍ ځای دی ښه دلته یو ښځه کښېني ښه دلته یو ښځه کښېني تاسو ته ما مخکې ویلي وو که نه تاسو ویډیو مخکې کتلې وه چې هغې ته موږ دوکان هم جوړ کړی هر څه ورته بندوبست کړی خو نن چون ناوخته دی اوس به پورته شوي تللې به وي هغه اوس هم ښځه کښېني او بله ورځ چا یو قصه کولی وی چې یو بله ښځه هلته راغلې وه دلته ناسته وه چې دا پرې راغله وایي سره داسې جنګ وکړي چې دا چادریان یو بل نه کش کړي که نه خو دا دویمه ښځه چې راغلې وه دغه یې پورته کړه ویې شړله ویل ولې وایي دا ځایونه چې دا هر یو ته په هغه خپل ځان ته هغه کړي هغه مګر چېرته وایي جر کړي وی ځان ته ښه
نو وایي چې قتل پکې قتل چې د یو سوالګرې په ځای کې بل څوک کیني نو وایي ویښتان پې تار په تار کوي وایي راغله بله ښځه راغلې وه هغه ناسته وه خو هغې چې دا خو چې کابل نه راځي فکر وکړه 400 روپۍ د کرایه مصرفوي 200 یو خوا 200 بل خوا نو دا د کوم ځای سروبي نه ښکته دی او د سورۍ تیږې نه راپتې خو بس هغه ځای دا اکثر تاسو تلي دا ځای به مو لیدلی یو دې خوا واچوه ګوره صاحب ته ګوره دې بل صاحب ته ګوره چې پسې لاړه مونږ به سلو شو مجبوره یو نو دا ځای دی چې وایي راغله هغه بله ناسته وه هغه وایي وخته ترې راغلې وه چې وخته راغلې وه چې ترې راغله دې د چادرینه یې راونیوله او دا پوهېږي دا هغه خل دی که فکر دی اخوا تاجکستان طرف نه راځي دې ته جوګیان وایي اخوا ته پولې اخوا خلک ورته هغه چنګړیان وایي که نه دې ته جوګیان وایي میړونه دا اوس ټول ژوندي زرکان او دا مرغان او دا شی ساتلي قلار په کور کې ناست دي که نه نو ښځې یو طرفه چې دی 100 روپۍ ورکوي 400 روپۍ یو 200 روپۍ یو خوا 200 بل خوا کرا ورکوي 400 روپۍ راځي دلته کیني خیر ټولی بیا نو عاید انکم دی تقریبا کم تر کم یو 2000 افغانۍ 3000 افغانۍ خو به وي نو دا یو چوک دا یو د سوال ځای چې دی په بل سوالګر په ځای باندې حمله کولو هغلته کېناستل دا دی په هغه کې سوچ کفر دی وایي د چادرۍ نه راونیوله داسې یې کش کړه راکش کړه سره سم نړیوال جنګ وی بیا سره ویې ځغلولی یې لاړه نو اوس د راتله باندې ناسته به یې خو ناوخته دی کېدای شي وخته تللي که نه نو دا هغه ځای ورالم هم راپه یاد شو رکشې وګوره ماشاءالله اوس هم دلته هم شته دا نه چې نشي تللی ډېر خوندور سفر کوي یو بل ځای دی مهم ځای ته مخکې کاکالي صاحبه ده دغه ځای کې یو سیلاب دا ځای له خراب کړی دی ښه ګوره دغه موټر چې اخوا نه مخامخ شو اوس دلته زم دا کوشش کوم چې دغه جم نه ځان بچ کړم دا ګوره دغه ځای دی زم دا کوشش کوم چې دې خوا ته لاړ شم دا ځای نه بچ کړم هغې خوا خپل لاس دی اکثره وخت کې په دغه ځای کې موټر سره بچ کی هغه کېږي او بل سره لګېږي نو د فوید عامې دا ساحه د لغمان مربوط ده نو دغه ځای دومره شی نه دی فقط دومره وکړي چې دغه جوړ کړي چې تر څو پورې حادثو نه خلک بچ نو دا به ډېر غټ کار وي صحیح ده او بل دغسې ګولایانې چې دلته چې ته په پورته سپیډ کې یا په ډېر تیز سرعت سره تاویږي بیا موټر کنټرولېږي نه او مخامخ درنه ځي دا ځای کې تقریبا 2 پیښې 3 پیښې هغه هلته لاندې وګوره هغه ځای کې ښکاري خو هغه ځای بند هغه کیمرامین ته نه ښکاري او نور به ویډیو بنده کړو والله مو خوشحال لره ښه وخت درته غواړم السلام علیکم ویډیو خو دې وکتله نو زه د تا لپاره یو خوشخبري لرم خوشخبري دا د خصوصا هغه ورونه او خویندې چې هغې د افغانستان څخه یا مثلا په نورو هیوادونو کې اوسېږي او اسلامي مراکز او دیني مدارس همدارنګه زموږ او ستاسو د وطن ښوونځي یا مکتبونه هلته نه وي نو طبیعي خبره ده چې اولادونه به زموږ او ستاسو په داسې یو محیط کې لویږي چې خصوصا که اروپا کې امریکا کې استرالیا کې په کاناډا کې نو چې کوم ځای کې اوسې په خوی به د هغه اوسې که ته څومره کوشش وکړې نو طبیعي خبره ده چې ته به مصروفه یې اولاد ته وخت ورکول خصوصا په هغسې جامعه کې سخت وي نو الحمدلله ملګرو سره په شریکه توګه باندې داسې یو کاریکولم باندې کار کړی دی چې دغه کاریکولم موږ ستاسو اولادونو ته تدریس کو نو فکر وکړه چې په 6 میاشتو کې د اولاد به داسې تربیه اخیستې چې فکر کوه چې ستا په خپل غېږ کې لوی شوی دی او همدارنګه همدغه اولاد دی چې چېرته ځي په کوم مجلس کې ته ناست یې دی راځي د دغه آداب د چې کوم احترام مشرانو ته کشرانو سره نو چې هغه نور یې وویني متاثره کېږي به که نه دا اوس بسم الله که په دغه وټساپ کوم سره اړیکه کې شه قرآن کور آنلاین اکاډمي ملګرو سره په شریکه جوړه کړې په ډېر زحمت په ډېرو خواریو الحمدلله په لسهاو ماشومان زموږ سره دا اوس درس و تدریس لاندې دي او کېدای شي د هغې مور و پلار یا د هغې میندې تاسو وپېژنئ هغې سره اړیکه کې شئ تاسو ته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي هغه صفتونه درته وکړي بلکې صفت نه څه چې حقایق یې در سره به شریک کړي همدا اوس بسم الله که د قیامت په ورځ د الله تعالی له مسؤلیت څخه به هم خلاصې او آینده کې به خپلو اولادونو ته خدای مه کړه شرمنده نه یې موږ خدمت کیو او دا کاروان به انشاءالله مخته ځي السلام علیکم